وګورګورې تنازع شریدو په دا کې انتظامیه حکومت ډي سي ډي پي او کمانډنټ اوه شامل دا غونډ پکې ملوث وي دای پوره په دفتر کې سره کښېنول خو دا نن په دا کې ګرینډ جرګه هم راغله د مزای مشرون هم راغلل د مزای سیاسي اتحاد هم ډېر کوشش وکړو خو نن ډېره د افسوس خبره ده دا افسوس خبره ده چې نن د سرکار جرګه راغلې وه ګورګوره کې ګرځېدله وته ګاډي د میر د سیول انتظامیه د پولیس ډپارټمنټ وي هل ماشوم د یخ دینه راووتل ورته وویل چې یوه خبره نه مني حکومت همیشه میشته دا یایي چې زه ریاست یم زه زورور یم خو نن میشته دا پته ولګېده چې دا سوچه سمجه منصوبه ده چې کومینه سره ټکراو کوي کومینه سره ولي نن د یوه طرفه شپږ اوه سوه خلک د راکټ د سړکې سره مسله دغسې د بل سایډ نه خو حکومت نن خپله ناهیلي جوته کړه خپله کمزوري جوته کړه حالانکه دی کمزوری نه دی حالانکه دی جون ته سپر پاور یایي دا د میژ احتجاج دا په شاټ کال دی دا نه در نه دو خو میژ سبو په نه کومه مزه ږغ کي په غونډ خلک ږغ کي چې حکومت نشه کړی کومینه ته سهولت نشه ورکولی د کومینه تحفظ نشه کړی بیا خو جنګي ماره کې که دا نن په سوچه سمجه منصوبه باندې نو څه وینئ چې څوره وزیر پکې مړه شي که ځلیخیل وي که خوجلخیل وي که دغسې مامور ناصر محمود د میز ډي سي فرمان الله ډي پي او ورسره د مو کمانډنټ اوه شمیم چې پرین دی خپل ګورګوره ته تللی و خو د خالي پټو سشن ته تللی و بل د مو هارون حمید آی جب سی صاحب هغه حاجي ته تللی و د پټو سشن ته پوره زه کور کمانډر KPK اته ته وایم چې دا نالایق انتظامیه د مو ټوټل ادارې په دا خبره دی د مو غوړ سورس په دا خبر وه خو دا سوچه سمجه منصوبه ده دا د حکومت منصوبه ده شل کاله په مو جنګ وه نن دته غل نه میلاویږي دا کونج نه میلاوېده کومینه په لچه کړل پس ذات مې د کسان وي مارګیوار زړه درېمي میژو ګولۍ خوري چې په یاره راتلل چا وویل چې ما یې ورته ویلي دي چې که څوک درتلل ولی به دا سهار چا ورته ویل چې کیم ځای نه وي به دا سهار یې نه وله میژ ته به دوري چې څوره پورته ویره وسه میژ جیل ته هته یوري میژ پانسۍ ته هته یوري چې مو د کوم نه وینه بهیږي ته دلته پروت یې ته دلته خوبینه کوې ته دلته په میز کې ګپینه وایې کومه دا پیغام چې چاته ورسي سوشل میډیا پرنټ میډیا د خبرې بولته ہے چې دا چکه چې سابو فارا دا مسله حل نه کو دا یې په ټلیفون حل کولی شي بل حریض یې میژ ته ټلیفون وکړ چې زه څو مشرانو ته ټلیفوني نه کومه ولو جنګ نه کېږي دغه نه معلومه ده چې دا د تو په اشاره کو یا تو په منصوبه کو تو ډېره کلونه یې ونیوله د کومه ځای نه تو ګورګوره زمونه په دا منصوبه نه وڅئ تو کارکره په دا منصوبه ونیوله تو بیا زمونه دا نه وڅئ دا بزدل حکومت چې دروازې افسر بند کړی دي دا د پولیس لاین ډپارټمنټ ګیټ دی یمو پولیس د پوره مو ډېره شپېتره کړي دي ولسي پاڅون ډېره شپېتره کړي دي خو فرمان الله ډي پي او یایي کشمیر خان ډي سي یایي چې میژ ته څوک اجازات نه ورکوي آیا امریکا درته یایي ریس درته یایي اسرائیل درته یایي
که د تو اپینو کې ادارې درته وایي چې د ټول عمر یې غلامي کړې ده زه په ونډ کوم راکړه چې سبو ته ماته مست راووځئ چې د سرکار مومنټ په وزیرستان کې باندې وي وما علینا الا البلاغ